افغانانو او افغان ولس لپاره ډیر د خوښۍ او د خوشحالۍ خبر د اوربند موده اوږدیږي. دا چې دغه اوربند موده به د څو ورځو لپاره اوږده شي، دغه خبرې چا کړې دي، تازه معلومات څه دي، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په تړاو ښه خبر دا دی چې له کوچني اختر وروسته د 7 ورځو لپاره اوربند نور هم غځیږي. پژواک خبري اژانس وایي چې دوی ته د افغان حکومت او طالبانو ځینو نږدې سرچینو ویلي دي چې د دواړو لوریو لپاره به اوربند د 7 ورځو لپاره وغځول شي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د کوچني اختر په شپه د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړ چې د دوی له اعلان وروسته ولسمشر غني د دوی د اوربند هرکلی وکړ او همداراز د حکومت له لوري هم 3 ورځې اوربند اعلان کړ. همداراز د کوچني اختر تر لمانځه وروسته ولسمشر غني یو ځل بیا د طالبانو له لوري په اوربند اعلانولو خوښي ښکاره کړه او د سولې د ښه نیت لپاره د 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو اعلان هم وکړ چې له دغې ډلې څخه 100 طالب بندیان پرون خوشي شو. د طالبانو او افغان حکومت د کوچني اختر پر مهال اوربند نه یوازې دا چې په کور دننه وستایل شو، بلکې نړیوالو هم د دې اوربند ستاینه او ملاتړ وکړ او د اوربند د غځولو غوښتنه یې وکړه چې اوس تازه پژواک خبري اژانس ته ځینو دولتي او طالبانو سرچینو ویلي دي چې دغه اوربند به د 7 نورو ورځو لپاره هم وغځیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ډېر لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.